ودرېږه دا خوږ د تکبیرونو آواز اوري ودرېږه دا خوږ د تکبیرونو آواز اوري چا په ترنم کې د کوم شاعر جنازه وکړه. سلام مینه مې ومنئ د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو ستاسو ادبي ملګری احمد الله وفا د پټو لالونو د ادبي خپرونو په تسلسل کې ننګرهار ته راغلی وو. دلته را سره زما خوږ ژبې ملګری او ښه ترنم کوونکی شفق غیرتمل ناستې کوي د دوی پر ژبه په خوږه ژبه په ترنم کې انتخابیه کلام اورو او تر تاسو یې دررسو. شفق صاحب تاسې ته په پټو لالونو کې ډېر زیات سلامونه مینه او هرکلی. مننه وفا صاحب، تاسې ته د پټو لالونو ادبي خپرونې ټولو لیدونکو اورېدونکو مینهوالو ته سلام مینه او ادب وایم. په دې هیله په دې تمه ټول به راته روغ جوړ او د ژوند په چارو به برلاسي او بریالي اوسي. له تاسو ځانګړې مننه چې د پښتو ژبې ادب د بقا او ارتقا لپاره زیار باسئ، هڅې کوئ، سختې ګالئ. نن څو ورځې مو البته د ننګرهار ته سفر کړی او دلته له ملګرو شاعرانو مختلفو ملګرو شاعرانو سره ناستې کوئ او د هغوی ژوند پوښتئ او د هغوی د فن او فکر ځان خبروئ. ډېره زیاته مننه. د ترنم غوښتنه دې کړې، مخکې به درته د منظر صاحب امام علي منظر څو بیتونه یا څو شعرونه درته ووایم چې ویر اسویلي سړی سلګۍ راپسې کور ته راځي. ویر اسویلي سړی سلګۍ راپسې کور ته راځي، بدقسمتي د مجبورۍ راپسې کور ته راځي. مور مې د پلار د لاس ټوپک د صندوق شاته کېښود، مور مې د پلار د لاس ټوپک د صندوق شاته کېښود، خو بدنصیبه یو ګولۍ راپسې کور ته راځي. اول زمانه انکاري و اوسې زه نه غواړم، اول زمانه انکاري و اوسې زه نه غواړم، ګنې تیار سره ډولۍ راپسې کور ته راځي. منظر چې اوس هم ویښته واړوي یقین دې وشه، پړي وباسي جنکۍ راپسې کور ته راځي. منظر چې اوس هم ویښته واړوي یقین دې وشه، پړي وباسي جنکۍ راپسې. زه د ښکلا خاطر کوم ګنې، زه د ښکلا خاطر کوم ګنې، یاره له ګریوانه د نیولو یاره له ګریوانه د نیولو زه د ښکلا خاطر کوم ګنې، یاره له ګریوانه د نیولو ستاسې په دې کلي کې یو ښکلې ده، 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 هر وخت راته وایي د وژلو یاره له ګریوانه د نیولو یاره له ګریوانه د نیولو ته لکه قرآن عظیم الشان غوندې، 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 هر وخت په اودس د ښکلولو یاره له ګریوانه د نیولو
یاره له ګریوانه د نیولو یې احمدي صاحب بیت داسې دی چې ولې به په ژۍ د اسمانه ګرځې 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 ته خود دې کلي د ښاغلو یاره له ګریوانه د نیولو یاره له ګریوانه د نیولو یاره کرمي که رښتیا ووایم 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 ګل غوندې وربل کې د ټومبلو یاره له ګریوانه د نیولو زه دې د ښکلا زه دې د ښکلا خاطر کوم ګنې یاره له ګریوانه د نیولو یاره له ګریوانه د نیولو د ګل د ودانۍ څه امیدونه پکې نشته د ګل د ودانۍ څه امیدونه پکې نشته وریځې ځي راځي خو بارانونه پکې نشته احمدي صاحب د خو خلکو زکات دی دې ته نیک خلک پکار دي د خو خلکو زکات دی دې ته نیک خلک پکار دي رادې خواشه زما او ستا نمونه پکې نشته قسمت د یار خراب نه دی چې لاسې بې بنګړو دی قسمت د یار خلا خراب نه دی چې لاسې بې بنګړو دی بدبخت خو بنګړي دي چې لاسونه پکې نشته قسمت د یار خراب نه دی چې لاسې بې بنګړو دی بدبخت خو بنګړي دي چې لاسونه پکې نشته ما داسې ارماني مو وژنه جانانه یو کور زمونږ تنګ دی بل کټونه پکې نشته ما داسې ارماني مو وژنه جانانه یو کور زمونږ تنګ دی بل کټونه پکې نشته وفا صاحب چې تمه د بچو مې د لیدو سره غوسیږي ما داسې کمیز جوړ کړه چې جیبونه پکې نشته ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه کوم شفق صاحب چې خوږه بیتونه م په خوږ غږ د غوږونو پر مینه واورېدل شفق صاحب له تا هم بار مننه چې زموږ غوښتنه دې ومنله دغه درنو ملګرو ته دې انتخابیه کلامونه ور وړاندې کړل هغه د ترنم پر ژبه او د دکلمې پر ژبه دغه وه د پټو لالونو خپرونه چې تاسې را سره خوږ ملګری د ښه غږ څښتن شفق غیرتمل واورېدو یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم